بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسس ته او نن بیا په فارم کې کار کوو. فارم موږ په دې کې کار کړی و کنه، او په دې کې مو کار کړی و بالکل. دا موږ دغسې جوړو. راځم دلته بټنو باندې مو کار کړی و. بیا راغلی و چې دغه مو هم ویلی و، دا مو هم ویلی و. راځو به نن به وایو آپشن ګروپ. آپشن ګروپ زه رااخلمه. خبر یو خبره بله یاد ولره. ګوره دا مې د ځینې شیان چې څنګه ما جوړ کړل، د به داسې میسج غوندې راکړه، په هغه کې ما لیکل وکړه لکه دې چې اوس راکړه سیټینګ کې کومه دغه رقم بټن به م راکاو که نه. که چېرته ته اکسس ته لاړې او دغسې کار نه کوو، دا به څه مشکل وي. دغسې کې یو بټن ده، دا وینې یوز کنټرول ویزټس، دا فعال ده. ګوره د باندې زه کلیک کوم چې غیر فعال سي. وګوره غیر فعال څه که نه، اوس ګوره بټن راغلی و، هېڅ میسج نه راکړي. نو دا د یو خلکو لپاره ده چې کوډینګ زده دي. باندې که رایټ کلیک کړې او بیلډ ایونټ ته لاړ سي او کوډ بیلډر د خپل کوډینګ لري. چې که کوډینګ زده د پروګرام چې کوم پروګرام کې جوړ شوی دی، دغه اکسس او ورډ او ایکسل کې جوړ شوي دي، دا هغه پروګرام ده. نو که چا هغه زده وي، هغه بیا دغه جنۍ جوړوي، په خپله یې جوړوي. خو چې نوي زده موږ او تاسې لپاره یې بیا چی کړي دي، عادي کارکوونکو لپاره بس ډایرکټ دغه اپشن به فعال کړي، به دا میسج راځي. اوس راځم اپشن ګروپ ته. ښه، مخکې ما داسې کار کړی و چې پروګرامو نومونه موږ هلته هغه لیست غوندې ورته جوړ کړو که نه. اوس غواړم په دې فورمې کې دغه کې کلیک په کومه پروګرام به هلته انتخابېږي، هغه سره کم کېږي. فرض کړه پروګرامو نومونه زه دلته لیکم: وینډوز، ورډ، ایکسل، اکسس، بس نیکسټ. ښه، وایي چې په کوم فیلډ کې زه دغه سیو که دا کوم پروګرام دی بای ډیفالټ انتخاب وي اول سر نه. ښه، یا بای ډیفالټ دی کوم یو انتخاب وي، کوم پروګرام. که ته یو دې نه انتخاب ورته بس نه دی انتخاب، کنې دغه ځای نه ورته انتخاب ولی چې تا نه انتخاب کړی یو بهتر انتخاب. نیکسټ. ښه، چې یو ولیکي هلته دې مطلب دی چې دا وینډوز ده، صحیح ده. چې دوه ولیکي ورډ ده، درې چې ولیکي ایکسل ده، څلور چې ولیکي اکسس. ښه، نیکسټ. وایي چې دغه پروګرام چې ته انتخاب کړې، دا پروګرام کې لیکم دغه خانې کې که نه، که دا انتخاب کې نه لیکي، ورته هم چې ویې لیکه په کوم فیلډ کې، پروګرام کې. نیکسټ. څه رقم بټن غواړې؟ دغه رقم بټن یې غواړې، دا رقم بټن یې غواړې، که دا رقم بټن یې غواړې. زه ورته چې فعلا دا صحیح ده. او سټایل دلته ګوره بدلېږي، لږ لږ تغیر کې راځي، سوری دې ولري. نیکسټ کا، او دې ته نوم چې ورکړه پروګرامز. فینش. اوس دا رن کا. وګوره مطلب یو نوی انټري کوم. یو کس راغی داخله کوي، مثال کامران داخله کوي کوم پروګرام کې؟ وینډوز، ورډ، ایکسل، اکسس. مخته بیا راځي چې دلته انتخاب کوي، هغه پروګرام نوم به بیا هلته لیکل کېږي. خو په آپشن ګروپ کې دغه رقم انتخاب کېږي، عادت درته ښي. ښه، ګورو چې رښتیا انټري کېږي که نه کېږي. دویم مې انتخاب کړو، ورډ ده، بس ته ورته نوی انټري کوم. لاړ شه ټیبل ته، هلته ګوره دوه یې لیکلی. ښه، بیا راځم. ښه، دا د آپشن ګروپ کار. که چېرته د جابز مثال وظیفې لیکلې، دلته به بیا وظیفو هغه ورکړي، مثال استاد ده، سرمعلم ده، مدیر ده، څوک او څوک او څوک. بیا به هغه باندې کلیک کړي، هغه به هلته انتخابېږي. ښه، دې نه زه بېرته وځم او په دا ډیلیټ کوم. راځم، دا موږ ویلې راځو دلته پیج بریک. کله کله زه به دې پرنټ ته لاړ شم. دا خو دلته کنټرول F2 نه کوي کار. دلته راسه پرنټ پریویو ته ځو.
ښه دا به یې داسې ښکاري دلته ګوره دواري ورسره راغلی دی صفحې کې دویم کس زه غواړم چې دا دې دلته نه راځي دا یو کس په یوې صفحې کې بس لکه یو فورمه ده که نه دلته فیلډونه کم دي پکې که نه یا به یې لږ غټ غټ جوړوي چې ټوله په ډکه شي ما ډېر تر لرې هم فکر دې کړی و که نه هغه مثال ته غواړې چې مثال که داسې سیسټم سره چېرته چاپ کړي پرنټ ته لاړې پرنټ پریویو کې چېرې په صفحې کې داسې چاپ کېږي نو دې مشکل نه بچ کېدو لپاره به بیا ته څه کوې دې لپاره به راځې پیج بریک ته ده دا به راواخلې په دې ځای کې به بس صرف کلیک یې کړه دا ګوره دغه ځای کې ولیکېد اوس لاړ سه دا رن کړه او هغه ته لاړ سه پرنټ پریویو ته ګوره اوس به هغه ناست بېرته دې ډیزاین ته ځم په هغه باندې هم پوه شوې پیج بریک باندې د دې نه وروسته چې کوم دا کمبو باکس ده کمبو باکس ډېرې فایدې دې باندې زه کلیک کوم اول درې کارونه پکې کېږي اولې نه I want the combo box to get the values from another table or query دویم آپشن د پکې I will type in the values that I want دریم آپشن د پکې find a record on my form based on the value I selected in my combo box د سرچ لپاره استعمالیږي او رازونه ورچلول ورته زه خپله نومونه ورته لیکم بیا دې بل ته راځم نیکسټ په دې کې به اوس ولیکې فرض کړئ پروګرامونه نومونه زه بیا لیکم وینډوز ورډ ایکسل ایکسس انټرنیټ نیکسټ بس دي که دلته یو کالم غواړې که دوه غواړې دلته مثال فیسونه مو لیکم خو دوه ښه نه دي ځکه چې موږ په یو هغه کې سټور کوو که نه فیلډ کې دلته له دې وجې یو راخلو نیکسټ هماغه طریقه ده بیا صحیح ده په کوم ځای کې سټور کوې ورته چې پروګرام کې او نیکسټ یې که نوم ورکړه پروګرامز لکه هغه څنګه چې موږ هلته وکړو هماغه کارونه دلته هم وسو خو اوس ته ورته وګوره دلته به داسې انتخاب کوې ګوره اوس دا پروګرام په دغه ځای نه راواخلم هغه به رن کړه ښه یو کس راځه یې په اکسس کې داخله کړې نوې انټري کوم لیکم کې رشید کوم پروګرام کې داخله کوي اینجا بیا اوس شي لیکي مخکې به نو د یغ نه دا اخیست دغه رقم که نور څوک داخله کوي دغه یې طریقه ده په هغه کې هم وګوره ټیبل کې هلته هم ګوره اکسس بیا راځو دویم هغه ته راځو چې دویم چې کار کوي ښه دا خو موږ اوس داسې کار وکړو چې پروګرامونو نومونه موږ خپله ورته ولیکه اوس زه دلته ما بل ټیبل نه ده جوړ که نه زه به یو ټیبل اول جوړ کړم ټیبل جوړوم او ډیزاین ته ځم بس ټیبل ون نوم یې صحیح ده او دې ته لیکم سټوډنټ نیم پروګرام ډېر شان نه پکې لیکم او فی او زه رن کوم دې کې یو څو پروګرامونه نومونه لیکم صرف زه صحیح ده نومونه کال ته ورته لیکو ته ویې لیکم زه لیکم وینډوز ورډ ایکسل ایکسس انټرنیټ او نیټورکینګ هارډویر بس فوټوشاپ ته مې کې پرېښود دا مې دې بند کړه اوس راغلم دې کې وګوره هغه کسان ستا هغه سټپ کې پروګرامونه انټري مې کړی راځم اوس خپل فارم اوس راځم بیا دې ډیزاین ته او کمبو باکس زه بیا راخلم اوس اولنی اپشن انتخابوم مخکې نومونه ما ورته ولیکل اوس ته هم چې ټیبل نه یې راواخلم ټیبل یا له کیوري نه کیوري خو موږ به تاسې ویل نه دله ما ورته نو ټیبل نه یې راخلو نیکسټ ښایي چې ټیبل نه یې راخلي کیوري ګوره نسته پکې بوت دواړه بیا درته ښیي کیوریان یو ټیبل ورته هم چې ټیبل ون نه یې راواخلو نیکسټ یې کړه څه شي ته راواخلو ورته هم چې پروګرام راواخلو نیکسټ یې کړه وایي ترتیب یې کم که نه ورته هم چې سینډینګ ډیسینډینګ نه یې تېرېږي دا پروګرامونه نومونه دي پکې نو ورته هم چې بیخي صحیح ده او چېرته یې سټور کړئ
ورته هم چې په پروګرام کې سټور کړه. نیکسټ کا نوم ورته ولیکه پروګرامز فرض فینش. دا هم دغه رقم لکه سره ډیزاین برابر کا او رانې کا په اکسس کې دا ګوره نوې انټري سلیم کوم پروګرام کې داخله کړي خو دغه کې دې ولیده که دا خو به هغه ته واوښت که نه او دواړه له دې سره چې د بل هغه نه مې کله راواخیسته د هغه نه بیا چې راواخیستل 1 2 3 ته بېرته واوښت نو خپله چې ولیکې ورته هغه څنګه ده هغه ښه وي فکر ده ورته بېرته دا داسې لکه هلته چې موږ په هغه باندې کار کوو په نوم یې راته غلط آپشن ګروپ باندې د دویمې لارې نه ښه ورته مې دا بېرته لرې کړه. اوس راځو دریم کار دی سرچ ته راځو. مثال تا ته څوک وایي چې ما ته د آی ډي درته وښیي یا بل شي ته وښیي چې ما ته فلانی کس وښیه نو دې باندې ورته چې فایند دې ورته نیکسټ یې کړه په آی ډي باندې معلومه یې په نوم یې معلومه یې که په چی معلومه یې زه ورته چې په آی ډي باندې معلومه نیکسټ کړه ته دا ایډیانې دي پکې 1 2 3 نسته کې 4 5 5 هم نسته کې 6 د 7 8 د 10 صحیح ده نیکسټ کړه او دې ته نمبر کا آی ډي بس نوم صحیح ده فینش که اوس راسه دا رن کا ښه اوس دغه ځای کې دی فایده دغه ده څوم نمبر آی ډي ورته هم څلورم نمبر انټر کړه ډایرکټ دغه ریکارډ ته راغی داسې هم کولی شي ورته ولیکو که نه یا مثال داسې اووم نمبر ډایرکټ یې راوړي اتم نمبر که ډېرې وي دغه لپاره ښه ده چې ورته آی ډي به ورکړي چې انټر کې راوړي او دا لیست به هم وي ورسره خو لیست کې بیا په عذابېږي مثال که 1000 نفر وي ته به کتب کې روان وي ورته چې 1000 ورته ولیکه 1000 نفر یا 999 نفر رالیکي درته راوړي بیا ښه بلې طریقې سره هم کېږي هغه څنګه ګورو چې هغه کار کوي او که نه کوي که زه 2 فیلډونه راواخلم دې کې لکه څنګه ورته هم چې آی ډي م راواخله نوم هم راواخله اوس لکه چې په نوم باندې معلومه آی ډي نه خبره لاړه نیکسټ دواړو باندې کار نشي کولی فینش ځکه دلته دغه یو ده کولی شي چې بیل بیل ورته جوړ کړي که نه په یو کې دواړه نه کېږي مخته بیا کیوري راځي په کیوري کې بیا په دواړو هم کېږي دلته نوم هم وتلیکلی شي کیوري کې بیا کېږي ښه بیا راځمه بل چې ده په دې کې پروګرام باندې هم کولی شي پروګرام د بیل جوړ کړه وغیره وغیره دا دواړه مې لرې کړو راځم په دې کې کولی شي ته چارټ جوړ کړې کوم ټیبل نه دغه ایډمیشنز ټیبل نه یې جوړ کړه چینه فیس څه رقم چارټ غواړي خو دا دومره څوک نه استعمالي فارم کې به ته چارټ څه کوې چې د فارم کې د چارټ للی ده خو بس دا اپشن یې ورکړی ده کیدای شي دوی چېرته استعمالوي که نه زم ته نه صحیح ده دغه صحیح ده نیکسټ یې کړه بس دغه صحیح ده فینش بس هسې یو سیسټم غوندې ورته جوړ ده دا بس هسې دوی په خپله خوښه کې راوستل که فکر دي دا هم نه دي تلي نو فارم کې څوک چارټونه استعمالوي نه بله په دې کې لاین فرض که یو لاین د دې ضرورت څه دغه چې کې تاسې یو لاین دی دغه چې کې داسې ښکاري حالت څومره دی به لرې کم دغه چې کې مخکې خو پې هغه و که نه بریک و دا صرف لاین ده ښه یو چې کله ورک څه پوه شي چې سیده ده ښه رن که دا ګوره دا لاین مې دلته ښکاري دغه کې نور داسې خاص شی نشته دا به بېرته زه لرې کړم لاین باندې موږ چیک وو او بل د په دې کې ټوګل بټن ده ښه بټن مې په هغه کې ته جوړې نه کړې که نه په آپشن ګروپ کې بټن مې در باندې وینل دا ما تا باندې یو رقم بټن ولیده فرض که دغه مې راواخیسته پروګرامونه مې هم پکې ولیکل وینډوز ورډ اکسل بس دي نیکسټ نیکسټ بس میسټ ورکوه دا نیکسټ او چیک باکس غواړي نیکسټ کا فینش کا دا به اوس داسې ښکاري
کوم یو انتخاب کوم څوک داخله کړي صحیح شوه او هغه بل چې د دریم هغه داسې ده چې ته کله دا راواخلې فرض کړه دلته یې جوړه وینډوز ورډ ایکسل ایکسس نیکسټ یې کړه بس نیکسټ یې کړه نیکسټ یې کړه ډېر څه مه ورته دغه دریم رقم دا رقم بټن ته نیکسټ یې کړه فینش یې کړه دا به داسې بټن یي نو دغه مې دې لپاره د تو دې د ټوګل بټن یې هلته نوم ورته لیکلی و دا ګوره ته یو هم جوړولی سې خو بیا به په دې کې چې کله ته انټري کوې پراپرټي شیټ ته که لاړ سې دلته بیا دا ډېر تکلیف غواړي دغه ځای نه بیا ګورې بیا سورس به چېرته پکې ګورې یا بیا هغې کې ورته انتخابی دا په فلاني ځای کې سې کوابې به کار ته په وکړم دغه جبر فعلا بس دا به ته یو جوړی هغسې ښه په اساني اتومات ته جوړېږي چې کلیک کوې هلته تیار انتخابېږي هم چې شماني شي کې ته داخله کوې ښه د دې فارمولې ته لاړ سه بیا چې د نور کار به انشاءالله کې ژوند بیا به دا ورځ کوي